خدمه مریض قلبی خمارده دخترک من معجز است زمون په خوارو لس مدام غمونه زیرازی پل باشم برای تادایی کنیم من میریم بریم خلمان هم بریم یک دخترک معجز است بسیار کم دخترم به مشکل است تاداوی یک بچه بودم میشه برای بردندم کابل و شهید شدم باشه غربت په تورو شپو کې مو غریب ولس کړيږي دا مهال مګ راغلستو د پنجشیر په ولایت کې د غرنۍ سیمه کې چې ټول دلته کورونه د غر پر سوکو پر دې دامنو کې دي نور دم مهال په ډیر ستوماني په ډیر والو زلو مګ د غر لامن ته ځان رسولی او دغلته مستحق کور دی چې رانځور دی پروت دی د پاسېدلو څوک نه لري چې پاسېږي خپل او بل څوک نه لري خپل عزیز یا ورور یا تره زوی چې دې سره کومک او همکاري وکړي او دې ته د خوراکه مواد یا د نورو دوا لپاره څه ستونزې د دې مشکلات دی ورسره یې رحل کړي جار د شم نور مګ همدې پلو را روان است غربت په تورو شپو کې مو غریب ولس کړيږي غربت په تورو شپو کې مو غریب ولس کړيږي غربت سپراسی لئی او تند بادونه زیرازي گریوان تمو دوخکو کاروانو نازرازی خاله خوب است جور است بخیر باشی خاله مشکلات شما چی است که ما به آدرس کسی جا آمدیم که شما در مشکل است اخت هستی او پیداگیر کسی اولاد یا دیگه برتان آمدگی کردن نمیتانه که پول بر پادر یا بر خود تمریسید پیدا کنه مشکلات در زندگی چی است؟ یعنی 12 سال افتادایی یک دو دخترک به مایی بود خونه ما خلمانی زندگیم حتی من مشکلات او این مریض چقدر وقت شد که مریض است یا 12 سال بعد زد 12 سال شد تا بالا بردیم سر پای نشد او کسی است که برتان از خاطر چی 12 سال پایید از خاطر مشکلات بی پیسگی یا نه علاجش نمیشد بی پیسگی دیگه تای بالای پاکستان جایی نبردیم خدمه مریض قلبی خمارده دخترک من معجز است زمون په خوارو لس مدام غمونه زیرازي گریوان تمو دوخکو کاروانونه زیرازي و اینمی خانه را که شما الفلال درش زندگی میکنی از کی است؟ از مردمکی خانم داره بچه های ایران هستن و در ایران هستم من خانه که زندگی میکنیم خب شما ریجا مانده است یک کده سوار رام داره یک کده عبدالخیار هستم خب خانه از او است بر شما خانی زو را نگاه میکنی تو به مینا جور جاند اما بابا یه لکه رفتی می دان شور میکنم یک دوستش خلاص تاک و بالا که من خودم مریض جور نیست مشکل چی تلبیستانی داری از آجینور خیریه بنسٹش که کتان چی کمک کنه او کسی که بیرون است از وطن است در خارج است در داخل افغانستان تجار است چی خواهشتان است چی تلبیستانی داری ازش چی خودتان میکنیم من نمیکنیم محتاجیت یا بیکاری مشکلات زیاد سید تو حالا بر چی ضرورت داری دایدیستی؟ من از قلبی دارم تا کابل رفتن میدانم از بی پیسه ای همینجا ماندی این کمر درد زیاد زمون په خوارو لس مدام غمونه زیرازي گریوان تمو دوخکو کاروانونه زیرازي خوراکا مواد چی تو داری نداری؟ یعنی به مشکلات دیگه چیز دلیل بیسی کسی هست که برطانیا بچه یا دیگه روزگار کنه پول مول بیاره پیسه شاید بچه کوی دارم که شهید چه دیگه کوی روزگار خودشان است از روزگار کسان میاره
جداستم تو دیگه مشکلات دنیایی زیاد داری دیگه. این مشکل بوده معرض تا تا برده نمیشه بالا نمیشه خرم این دو مریض مرض قلبی دار خالقا د هیواد مو د غربت لمن کړه ټوله خالقا د هیواد مو د غربت لمن چی تلبیستانی داری که چی برات کنی مال دیست؟ پل واشم پری تادایی کنیم من میرم برم خلمانم برم یک دختره که مارد داد بسیارم کم دخترم با مشکل دسته مودام زمون په ژبو دا سوالونه راځي ګریوان ته مو د وختو کاروانونه راځي ګرانو مینوالو دغه مکه چې په پنجشیر کې راغلاستو دغه مورکه تکلیف د قلبي لري روغ نشي غږیدم چې سا بندي لري سای بنديږي را بنديږي نور ان شاء الله تاسو څومره چې وسی استئ خپل د وطن مورګانو سره او خويندو سره او کومک وکي چې الله تاسو آخرت هم خکې تاسو دنیا هم خکې نور دای لمګه میند دي دا لمګه تاسو تر غاړه پروت دی او مګه خپل وسه وکه چې تر تاسو پورې مګ د دې د غاګ ورسو اوس به د انګری بابا نام تاسو کو چې پرنزور ځان پروت دی د بیوسۍ د وجنه بیچاره دلته پروت دی علاج نه دی شوی نور د بې علاجي او بې دوا اخیستلو چې ورسره بودیجه یا سرمایه نو نور د دغې د وجې نه دا هم دلته ژی په ژی 12 کاله کېږي چې رنځور پروت دی او پردی کور ساتي او ګڼ ګاونډ چاپېریالو نه شاوخوا نه ورته ماړی راځي هغه د زړه ښځه او د حاجي صاحب سپین ږیری بابا چې لمږ تاسو د پلار په ژی دی هغه دی خوري او پر دې باندې خپل ژوند تېروي بابا چقدر وقت شد تکلیف تو؟ تکلیف اگر بگویم از 40 زیاد شده بازگی بعد که از گشتن که مونده 12 سال شد 12 سال از کدام مجبوریت تو تداوی تا نکردی؟ تداوی یک بچه بودم اینجا برای بردنم کامل و شهید شدم واقعا دیگه بعد زو باز چرا نرفتی؟ از به پیسه این رفتن نتونست یا ربا دا ملک مدا سکون امن زنگو کھڑا به پیسه استی به پول بودی نتانستی رفته او بچگاه که پیش بود کابل می بردی تو را خداوند ببخشه شهید شد شهیدیش هم میدادن نمونم قطع کرد شهیدیش هم قطع کردن او مانده که دوباره تو حالا چی در خانه مشکلات دیستی بر خوراکه چی داری اجزه؟ نه برنج در روغن نه آرد استیک چیزایی که ضرورت نیست نداریم او چی تلبیستانی داری از خیریه حاجی نور که آوازی برادرای ما اولادای ما که از وطن به بیرون هستین در خارج هستین او در وطن تجارا که هستین از یا چی خواهش داری چی تلبیستانی داری که همراه چی کمک کنین خدا کار کسی که از قدرت آدم بشه بکنه ما کمک بکنه توکل به خدا زنده باشی سلامت باشی ورونو دغه غږ مو اورېده د حاجي صاحب محترم د دې بابا چې غږېدلو نه وسي و تواني نه دی او یو زوی درلوده هغه زوی شهید شوی دی نور انشاءالله بابا ما مسئله اولادت وارستی نوری د خدمت تو از خون هر وقت ای تو فکر زیر نظر نگیری که از تو را بچیت شهید شده است سال از و 12 ماه هر خدمت تو بوده که فکر کو که نوری بچه تو هست سلامت باشه هیچ مشکل نست که انشالله خیریه حاجی نور چیزی که وسی بود تو را که کمک میکنه او بعدا نزی که کدام برادرها و دوستا و از یک کلمه گوی ما بیرون از وطن است هم انشالله تعالی ما برزو با اوی آواز شما را برزو میرسانیم که امرای تو چقدر وسی باشین کمک کنین بر رضای خدا او الله تعالی و اجر شبته سلامت باشی زنده باشی خدا حافظ